درمنو سلامونه او احترامات افسر افغان ما د شانګلې په سر خار الپورې کې ولاړې ما غیر چاپیره دنګ دنګ شنه شنه غرونه زمونږ د الپورې خړ مخونه شاته یو ملګري تبر هم راغستی دی یعنې د دې ځای ځایي خلک چې دي هغو ته سوی ګیس نشته دی نو دیو لرګي چې د ځنګلو نه لرګي راوړي او په هغې باندې د دیو زرعي معاش د ژوند جرنده یا د ایندن په توګه استعمالوي نن چې زه تاسو د کم توکي سره معرفي کوم یو خو را سره سلیمان شاه ایډوکیټ صاحب ولاړ دی د وکالت د لارې د قام خدمت کوي ملګري به را جمع کیږي شعرونه به ویو ګلزاده د لیلوڼۍ د سیمې یو داسې فلبدي شاعر چې کومه موضوع ورله ورکړي په هغه موضوع باندې شعر وایي د خپل یو عادت دی دی د شعر ویلو سره سر هم تاووي چې کله سر تاو نه کي بیا تخلیق د په ذهن کې نه کیږي نو داسې ښکاري لکه چې د په سر کې بنګ سوځي بنګ الپورې کې ولاړو سلیمان شاه ایډوکیټ صاحب هم دی بیخي بې تکلفه د شعرونه در سره شریکومه ایډوکیټ صاحب تاسو به څه خبره شریکول غواړئ بس خو ګلزاده چې دی زه د اپریشیټ کوم دلته یو ګاډ ګفټډ صلاحیت خدای پاک ورکړی دی او دی بس په موقع باندې هغه څیز داسې فکس کوي په خلکو پورې چې لکه کومه چې یو پرزه سړی په یو څیز کې لګوي نو دغسې دی د هغه موقع یو شعر چې دی د حالاتو واقعیاتو په مناسبت باندې وایي نو زه به زیات ټیم دله ورکوم چې دی د خپلو خیالاتو اظهار وکړي زه به ورله په دغه شعرونو باندې بلنه ورکوم چې لیونی شي سړی غر ته به ځي چرته به ځي یا چې ملنګ شي د بل در ته به ځي چرته به ځي او مولا چې منډه ووهي نو د جوماته پورې پښتون چې برید تاو کې سنګر ته به ځي چرته به ځي ګلزاده څه دې راله راوړي دي زه به راته د وطن باره کې وطن باره کې راته څه شعرونه خو تیز به وی ښه راشه ګوره ښکلې سلسلې د وطن راشه ګوره ښکلې سلسلې د وطن دنګې دنګې ونې منارې د وطن دنګې دنګې ونې منارې د وطن او ډېر ښه راشه ګوره هغه سلسلې د وطن راشه ګوره هغه سلسلې د وطن دنګې دنګې ونې منارې د وطن دنګې دنګې ونې منارې د وطن وا ګلزاده خېجو بدل وړو غرو یا خلکا سرونو ته خېجو بدل وړو غرو یا خلکا سرونو ته یخ یخ تینېرونه او کچینې د وطن یخ یخ تینېرونه کچینې د وطن دنګې دنګې ونې منارې د وطن واه ګلزاده ډېر ښه دنګې دنګې ونې د منارې د وطن او لیلوڼۍ نه یې راواله الپورې پورې راځي د دې د ښایست نه ختمېږي واړه نتیجې وګوره د ښکلې نظارې د وطن ګوره د ښکلې نظارې د وطن دنګې دنګې ونې منارې د وطن دنګې دنګې ونې منارې د وطن ګلزاده ډېره زیاته مننه کوم ملګرو دا هغه فلبدي شاعر دی چې کومه موضوع ورله ورکړي په هغې شعر وایي دره دا هنر وګورئ پر تبرګۍ باندې څه ووایي دا شاته تبرګۍ ده وکشي په لاس کې دوا داور او تبرګۍ د برابر دا خلک دې خبر دې که ترړې وهي سپېر کې خو ګیس نشته دلې مخه پې پرچي دي حکومت د خرچي دي دا ستا چې کوم چمچي دي دا به لرې کېده دی راځئ خوښئ راځئ د مزې او تبرګۍ د زماروره د دې حالت ته ګوره پرچې په غریب کې د بردارو ته څوک څه نه ویدلې یا ګیس نشته په دې ګیس ته نه پیپونه کومه د سوالونه یا ډېر لیډران تر شو خو چا هېڅ نه وي په دې وګیس نشته دلې وا ګلزاده داسې دا وکالت پورې څه ووایي وکیل صاحب هم ولاړ دی وایه ارشاد یا د وکیل په سر مزې دي عدالت کې راله غېږ په غېږ راځي نه یا دنیا د وکیل باندې اباده زما د جج کرسۍ له نه رسې لاسونه یا که زما پولیس د شنګله پار دي د خوب بیدار دي دیو د قوم خدمت کوي نه یس کلونه کرونا راته بند کړه نو وړی په غم که تعلیم دړي وړی شنه ګلزاده اوس کرونا باره کې څه ووایه کرونا باره کې ښکلي شعرونه ووایه څه چاربیته ماربیته بس کرونا باره کې درته ووایم او ارشاد کرونا باره کې واورئ ارشاد
نو چانا تپوسو کم چې مې ماکس پس پیګ مسور دی نو چانا تپوسو کم چې ماکس پس پیګ مسور دی نظم بازار ته په بازار د کرونا زور دی نظم بازار ته په بازار د کرونا زور دی ډک اسپتالونه شو په ماسک له بچ کېږي ګوره یې سو پسته خامخه به تیارېږي په میډیا زموږ دغه اسپیان درته غږېږي نو غیر غماز به ګرځي زما بیا چاته پیغور دی نه زما بازار ته په بازار د کرونا زور دی زما بازار ته په بازار د کرونا زور دی واه واه نن ډېر یم خوشحاله افسر افغان راله راغلی او دلته الپورې کې ملاقات را سره کړې نن مې دا ماشوم زړګی زلمي ته اوس په سور دی زما بازار ته په بازار د کرونا زور دی زما بازار ته په بازار د کرونا زور دی ګلزاده ډېره زیاته مننه کومه کلندر ته سمندر د مچ وزر ښکارېدو هر کلندر ته سمندر د مچ وزر ښکارېدو نادانو تاسو لیونو په قدر څه پوهېدای واه واه دا راته وویل تبرګی او دې ګوډي باندې سکې جی د ډېډه وکړم کم تعلیم مې دی سپیشل فورس کې مطلب 35 سال مې خدمت کړې ده مخلوق الله دې قبول کړو او غواړي نو واپس مې جانم ته ورځول شي بیا څه ما بس کې دا الله نه به یاره پکاري اصل دا الله نه به یاره پکاري ډېره زیاته مننه کومه عمران په نوم راغلی دی دا جهادي پروګرام د پټولو دنیا د ذکر دې کې موږ مخکې ته میډیا کې دي صحیح ده 35 سال نه پروت خوشاله راته اوسې ډېره مننه کومه ملګرو دا ټول خلک راغونډ شو زمونږ د الپورې کاکاګان دي واړه دي زلمیان دي ډېر خوشحاله یم یو لمحه دې سره ډېره خوشحاله تېره شوه زمونږ د ژوند مدعا هم دا ده چې انسانیت ته خیر څنګه ورسو مینه څنګه وپاشو دا هغه الپورې ده چې حافظ بابا وایي چې باز په جاله کې چا نه دی پېژندلی قدر نشته د حافظ په الپورې کې خو زه اوس دا وایم چې د دې ځای ځوانان د دې ځای مشران د دې ځای سپینګیري دا اوس په شعر او ادب باندې پوه دي دا اوس اهل ذوق دي دا شعر شناس دي دی اوس په دې باندې پوهېږي چې خپل مشران به څنګه قدرو د ټولو ملګرو ډېره زیاته مننه کومه په خصوصي توګه باندې د ګلزاده ډېره زیاته مننه کومه چې دغه بانډار یې په خپلو ناڅاپي فلبدي شعرونو باندې تازه کو کتل غزل غزل کړي او خندا غزل غزل کړي د یار خو چې سړی هره ادا غزل غزل کړي او یارانو که زما په دعاګانو باندې کېږي الله خو دې دا ټوله پښتونخوا غزل غزل کړي خوشحاله او آباد اوسئ د لوی الله په امان